السلام علیکم. تاسو ګورئ د هم پښتون خبرونه او زه یم محمد وسیم او زه یم کومل شبیر. وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. پاک افغان تورخم پوله 9 ورځې پس کلاو د دواړو غاړو نه د تګ راتګ سلسله بحال. د ګاډو کلیرنس جاري. په 4 سپتمبر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې تورخم پوله بنده کړې شوې وه. سپریم کورټ د نیب ترامیم خلاف د پی ټی آی چیئرمین درخواست لپاره قابل ګرځولې. د نیب ترامیم ځینې شکونه کل عدم ګرځول شوي. په سیاستدانانو د نیب مقدمې واپس بحال. چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 3 تنې بینچ د کیس محفوظ فیصله اورولې. د نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ خلاف د نیب تحقیقات د میرټ په بنیاد ختم کړی شوي. د نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ خلاف شکایتونه نیب ترامیم سره هیڅ تعلق نشته. د نیب چارواکو لخوا بیان جاری. دا وخت موږ ډیر مسلو سره مخامخ یو. وفاقي حکومت با صوبایي حکومتونو سره یوځای حکمت عملي ټاکي. د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ اسلام آباد کې اجلاس ته خطاب. وايي خیبر پختونخوا بلوچستان کې د سمګلینګ خلاف کار روان دی. د ترهګرۍ پیښو باوجود به هم سیاسي جنگ جاري ساتو. ملګري مو په داسې وخت شهیدان کیږي چې د آئین او قانون لپاره مو اواز پورته کړی. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وینا وایي قبایلي علاقو کې په تیرو 15 کالو کې 12 اپریلونه شوي او امن نه دی بحال شوی. پاکستانی طالبان او کابل کې د طالبانو حکومت اتحادیان دي. د طالبانو د حکومت فرض دی چې پاکستان کې د امنیت ضمانت ورکړي. د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف وینا وايي افغانستان سره مسلې ډېرې سنجیده دي. د تشدد په یوه مقدمه کې د تحریک انصاف د صدر پرویز الهی ضمانت منظور. په پرویز الهی د اسلام آباد په جوډیشل کمپلیکس کې هنګامې او عمارت ته نقصان رسولو تور و. د پرویز الهی وکیل وایي د واقع 6 میاشتې وروسته په مقدمه کې د پرویز الهی نوم درج کړی شوی دی. اسلام آباد سیشن عدالت بغاوت کیس کې علي وزیر په 14 ورځې جوډیشل ریمانډ جیل ته لیږلې. ایف آئی اے علي وزیر ته 3 ورځو جسمانی ریمانډ په مکمل کېدو د اسلام آباد سیشن عدالت ته وړاندې کړې. په 12 سپتمبر ډسټریکټ اینڈ سیشن کورټ اسلام آباد بغاوت کیس کې د سابقه ایم این اے علي وزیر 3 ورځې جسمانی ریمانډ منظور کړی و. سکیورټي فورسز د بلوچستان مرکز کوټې سره نږدې 3 ترهګر وژلي. د ډزو تبادله کې یو فوجي صوبیدار کیسر رحمان شهید. د آی اس پی آر وینا وایي پیښه کې د پاک فوج یو ځوان سخت جوبل شوی دی. د نگران حکومت اقداماتو نه پس د ډالر په قدر کې د کمې سلسله جاری. انټربینک کې ډالر نن €1.50 نور ارزان. د ډالر قیمت €298.50 ته راغلی. مهم خبرونه تاسو کتل. د خبرونو تفصیل یو لنډ شان دمې نه پس.
خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی اوس شاملو تفصیلي خبرونه. تورخم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ د ټولو لویه لار ده د 9 ورځو تړل کېدو وروسته پرانیستلې شوې ده. تورخم کې چارواکو ویل چې د جمعې په سهار 8 بجې ګیټ اول د مسافرو لپاره خلاص شو. وروسته بیا په سوونو هغو غاړو ته د تېرېدو اجازت ورکړی شو چې دواړو غاړو ته بند پاتې وو. تورخم دروازه د ستمبر په 8مه هغه وخت وتړل شوه چې افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو په یو بل ډزې وکړې. لانجه د یو چیک پوسټ په جوړولو رامنځته شوې وه. پاکستان ټینګار کړی چې پوسټ د دوی په خاوره د جوړولو کوشش شوی و چې مخ یې ونیولې شوه. طالبانو بیا ویل چې دوی غوښتل د یوې زړې پوسټ مرمت وکړي. زموږ همکار طاهر خان وایي په سیاسي یا امنیتي مسلو په مسافرو او تجارتي گاډو لاړې تړل یو منفي سوچ دی. طاهر خان وایي د 9 ورځو لپاره د تورخم تړل کېدو د دواړو هیوادونو سوداګر د کروڑونو روپو زیان سره مخامخ شول. دی وایي پاکستان او افغانستان دې په یو داسې میکانیزم اتفاق وکړي چې پولې همیشه خلاصې وي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي دي هغه افغانیان به خپل هیواد ته ولیږي چې د اوسېدو اسناد ونه لري. وزیر اعظم اسلام آباد کې خبريالانو سره خبرو کې هغه افغانان بیگانه او پردي یاد کړل چې اسناد ورسره نشته یا شناخت پټ ساتلی وي. ښاغلي کاکړ وایي موږ به دغه افغانان واپس لو ته مجبور کړو او د ویزو بغیر خلکو ته به اجازه ورنه کړو چې پاکستان کې ژوند وکړي. هغه ویل بیگانه خلک دلته د ژوند کولو حق نه لري. وزیر اعظم ویل دا وخت پاکستان کې 3 قسمه افغانان ژوند کوي. یو هغه چې رجسټرډ دي، دویم هغه چې قانوني اسناد نه لري او دریم هغه چې پټ شوي دي. سپریم کورټ د نیب ترمیم په ضد د پی ټی آی چیئرمین درخواست قابل سماعت ګرځولې او د نیب په 10 ترمیمو کې 9 کل عدم ګرځولې دي. چیف جسټس عمر عطا بندیال د خپلې مودې پوره کېدو په اخري ورځ د دې مقدمې فیصله اورولې ده. سپریم کورټ د 3 کسیزه بنچ غړي جسټس منصور علي شاه د دې فیصلې سره اختلافات ښکاره کړي وو. عدالتي فیصله کې ویلي شوي دي چې د نیب ترمیم خلاف درخواست قابل سماعت کړی شوی دی. د نیب دایره کار نه تر 1500 میلیونه روپو پورې ریفرنس خارجولو شک کړدم دی ولې د سروس اف پاکستان په ضد د ریفرنس دایرولو شکونه د احتساب عدالت کې شامل دي. عدالت په خپله فیصله کې ویلي دي چې په حکومتي عہدو د ناستو ټولو کسانو مقدمې بحال کړی شي. د عوامي عہدو د ریفرنس ختمولو په اړه د نیب ترمیمونه کالعدم ګرځولي شوي دي. د نیب د سیکشن 10 او سیکشن 14 اول ترمیم کالعدم ګرځول شوی دی. نیب وایي د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ خلاف د نیب تحقیقات د میرټ په بنیاد ختم کړی شوي دي. نیب حکامو دا بیان نن د سپریم کورټ لخوا نیب ترامیم په حواله اورول شوي فیصلې په تناظر کې کړې ده. نیب حکامو دا هم ویلي دي چې د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ خلاف د شکایاتو نیب ترامیم سره هیڅ تعلق نشته. ویل کېږي چې نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ خلاف کوئټه کې د اساسه جات کیس کلاؤ کړی شوی دی او په تحقیقات کې د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ اساسه جات نه دي ملاو شوی او دا ټول معامله د انور الحق کاکړ اقتدار کې د راتلو نه وړاندې کلیر کړی شوی و. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ملک ته د واپس راتلو په اړه معاملې څخه خبر نه دی. د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف روانه هفته کې ویلي و چې نواز شریف به اکتوبر کې ملک ته واپس راشي. خو نگران وزیر اعظم په یو مرکه کې ویل د معلومات نه لري چې نواز شریف د کومې معاملې په بنیاد واپس راتلونکی دی. د انتخاباتو په اړه یې پوښتنې ته جواب کې ښاغلي کاکړ ویل انتخابات به په مناسب وخت کې وشي. موږ چې څومره وخت لپاره واک کې پاتې شو هغه به د قانون مطابق وي. که موږ یو ورځ یا یو میاشت پاتې کېږو دا به قانون سره سم وي. د پی ټی آی مشر ته جیل کې د سہولتونو په اړه هغه ویل د پخوانی وزیر اعظم په حیث چې کم سہولتونه د حق ته ورته دی ورکړي شي. د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ویلي دي چې الیکشن کمیشن د زر تر زره د آئین مطابق د انتخابي شیډول اعلان وکړي. لاهور کې د پیپلز پارټي سنټرل ایگزیکټیو کمیټې کې فیصله شوې ده چې ولس د بجلی زیاتو بیلونو او ګرانۍ نه پریشان دي. نو الیکشن کمیشن د زر تر زره د آئین مطابق د انتخابي شیډول اعلان وکړي. بلاول بھٹو پریس کانفرنس ته د وینا په وخت ویلي دي چې د ټولو مسایلو حل جمهوریت انداز دی. سی ای سی اسف زرداری لا اختیار ورکړی دی چې ټول اعتراضات لرې کړي. بلاول ویلي دي چې د اتحادیانو ته ضرورت په وخت کې خپې نیسي او وروسته بیا مرای نیسي.
د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف وایي پاکستانی طالبان او کابل کې طالبان حکومت اتحادیان دي. خواجه آصف په ایکس پخوانی ټویټر لیکلي دا وخت د ټولو مهمه مسله افغان خاوره د پاکستان په ضد ترهګرۍ لپاره د استعمالولو ده. پخوانی وزیر ویل مریضانو سره دهشتګرد پاکستان ته داخليږي او دهشتګردۍ له امله پاکستانی امنیتي ځواکونه شهیدان کیږي. خواجه آصف وایي دا د طالبانو د حکومت فرض دی چې پاکستان کې د امنیت ضمانت ورکړي. خواجه آصف ویل افغانستان سره مسلې د مریضانو د تګ راتګ او تجارت محدود نه بلکې مسایل ډیر سنجیده دي. خواجه آصف د شهباز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون ډلې یو مرکزی مشر دی. د ترهګرۍ ضد یو عدالت د تشدد په یو مقدمه کې د تحریک انصاف د صدر پرویز الهی ضمانت منظور کړی دی. په پرویز الهی د اسلام آباد په جوډیشل کمپلیکس کې هنګامې او امارت ته نقصان رسولو تورو د پرویز الهی وکیل ویل د واقع شپږ میاشتې وروسته په مقدمه کې د پرویز الهی نوم درج شوی دی. هغه ویل په دې مقدمه کې د پی ټی آی د چیرمن او ځینې نورو مشرانو ضمانتونه منظور شوي دي. هغه د پرویز الهی ضمانت درخواست منظورولو غوښتنه وکړه. حکومتي وکیل د ضمانت مخالفت کولو سره ویل چې د پرویز الهی خلاف دفعات ناقابل ضمانت دي. د دلایل اورېدو وروسته جج ابوالحسنات د ضمانت درخواست منظور کړی دی. د اټک جیل مشر یو عدالت ته ویلي دي چې د جیل قوانینو یو قیدي ته په ټلیفون د خبرو اجازت نه ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر سرکاري رازونه افشا کولو په کیس کې نیولې شوی دی. هغه دا وخت اټک جیل کې ساتلې شوی دی. د اسلام آباد خصوصي عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشر ته اجازت ورکړیو چې خپل زامنو سره په ټلیفون خبرې وکړي. د تحریک انصاف مشر وروسته ویلیو د اټک جیل مشر ورته زامنو سره د ټلیفوني خبرو اجازت ورکولو نه انکار کړي او هغه د اټک جیل د مشر خلاف د توهین عدالت کاروایی شروع کولو اپیل کړیو. جج ابوالحسنات د جیل مشر آصف شهزاد نه تر د سپتمبر د 15 وضاحت غوښتیو. د اټک جیل سپرنټنډنټ ګل په ورځ د توهین عدالت درخواست ته جواب جمع کړی دی. په جواب کې ویلي شوي چې د جیل قوانین کال 1988 کې هیڅ داسې شک نشته چې د ملزم ته د بهر ملک ټلیفوني خبرو اجازت ورکړي. د سپیشل کورټ جج ابوالحسنات ذوالقرنین د ګل په ورځ د اټک جیل سپرنټنډنټ په جواب کې دلایل طلب کړي دي. اسلام آباد سیشن عدالت بغاوت کیس کې سابقہ ایم این اے علی وزیر په 14 ورځې جوډیشل ریمانډ جیل ته لیږلی دی. اف آی اے علی وزیر د 3 ورځو په جسمانی ریمانډ په مکمل کېدو د اسلام آباد سیشن عدالت ته وړاندې کړی و. د وړاندې په 12 سپتمبر ډسټرکټ اینډ سیشن کورټ اسلام آباد بغاوت کیس کې د پخوانی ایم این اے علی وزیر 3 ورځې جسمانی ریمانډ منظور کړی و. سوشل میډیا باندې بغاوت راپورولو کیس سماعت جوډیشل مجسټریټ شبیر کړی دی. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي د ترهګرۍ پیښو باوجود به سیاسي جنگ جاری وساتي. مولانا فضل الرحمن پر مرکزی ترجمان د حملې په یادونې سره وویل وړاندې په باجوړ کې د پارټۍ اویا ملګري شهیدان شوي وو. د جے یو آئی مرکزی ترجمان حافظ حمدالله د زیارت په ورځ د بلوچستان په مستونګ کې په یو حمله کې جوبل شوی و. داعش ډلې په حافظ حمدالله د حملې ذمہواری قبول کړې وه. مولانا فضل الرحمن ویل ملګری په داسې وخت شهیدان کیږي چې د آئین او قانون لپاره آواز اوچت کړی دی. یوې غونډې ته وینا کې د جے یو آئی مشر پوښتنه وکړه چې د کم جرم په کول وینا تویل کیږي. مولانا فضل الرحمن ویل قبایلی علاقو کې په تیرو 15 کالو کې 12 اپریشنونه وشول ولې امن بحال نشو. د جمعیت علماء اسلام مشر حافظ حمید الله ویلي دي چې د دماکو نه یریدو والا نه یم، موږ به خپل مهم نور هم په ښه طریقې سره چلو. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د جمعیت علماء اسلام مشر حافظ حمدالله 13 ورځ په یو چاودنه کې سره د 11 نور تنانو جوبل شوي وو. حافظ حمدالله ویلي دي چې موږ ګاډي کې څلور تنان موجود وو جوبل شوي یو ولې نور خیر دی موږ د دماکې کوونکي نه زیات طاقتور یو. داسې خلک زموږ حوصلې نشي ماتولی. یاد دی چې په حافظ حمدالله 13 ورځ شوې دماکه کې 15 کیلوګرام بارودی مواد استعمال شوي وو. قیام پاکستان کے بعد بھی شہادتوں کا زخمیوں کا ایک لمبی فہرست ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جو کرنے والے ہیں، جو مارنے والے ہیں، اس سے زیادہ طاقتور بچانے والا ہے. حوصلہ پھر جوان ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. اس سے بھی زور سے نکلوں گا انشاءاللہ، اور زور سے بولوں گا بھی. مرنے کا ایک ہی دن ہے بس.
د پاکستان فوج وايي امنیتي ځواکونو د بلوچستان مرکز کوټې سره نږدې 3 دهشتګرد وژلي دي. د فوج بیان تر مخه د ډزو تبادله کې یو فوجي صوبیدار کیسر رحمان شهید او یو بل سخت جوبل شوی دی. بیان کې ویلي شوي د پاکستان امنیتي ځواکونه به د دښمنانو هر هغه کوششونه ناکامه کړي چې د ملک امن او خوشحالۍ ته زیان ورسوي. د پیښور های کورټ د میډیکل او ډینټل کالج MD کیټ ټیسټ نتایج ځنډولي دي. د تفصیلاتو تر مخه د پیښور های کورټ کې د MD کیټ ټیسټ کې د بلوټوث آلاتو په ذریعہ نقل کولو په ضد د مقدمې اوریدنه شوې ده. عدالت د چیف سیکرټري ایگزیکټیو ډایریکټر ایټا او رجسټرار پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل څخه جوابونه غوښتي دي. پیښور های کورټ د MD کیټ ټیسټ نتیجې بندولو اعلان کړی دی او حکم جاری کړی دی چې تر راتلونکي اوریدنې پورې د MD کیټ ټیسټ نتیجې ورنکړي شي. پیښور های کورټ د MD کیټ ټیسټ کې سماعت تر 21 ستمبر پورې ځنډولې ده. پړچینار پریس کلب کې د آل ټیچرز یونین احتجاجي مظاهرې نه وروسته اخباري غونډه کړې چې پکې ګڼ شمېر استادانو ګډون کړی و. غونډې ته د وینا په وخت استادانو د ټولګي مشر ویل چې صوبایي حکومت یو کال وړاندې دوی سره وعدې کړې وې خو تر اوسه پورې په عمل نه دی شوی بلکې استادانو ته نور مشکلات را جوړ کړي. استادانو صدر قاضي میر انور موجوده حکومت نه غوښتنه کړې چې حکومت د جبري پروموشن او پنشن کټوتی په حواله قانون کې تبدیلی راولي او د سره سره د اپګریډیشن او نوې برتی شوي استادانو په حق لشوي وعدې هم پوره کړي. استادانو دا هم ویلي دي چې کچري د دوی مطالبه منظور نه کړې شوې نو دوی به درنو سره سره سکولونو ته تالې واچوي. اپر چترال کې د شری نه متاثره 222 کسانو کې 200 مریضان روغ شوي دي. دا پر چترال د DHO وینا ده چې د شری په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2 ته راټیټه شوې ده چې پکې زیاتره ماشومان دي. د شری د پیښو له کمېدو وروسته سکولونه هم پرانیستل شوي دي. د DHO چترال زیاته کړې ده چې د شری د ناروغۍ مخنیوي لپاره کور په کور د پوهاوي مهم هم روان دی. د سنسنیخیز مقابلې نه پس سریلانکا لخوا پاکستان ټیم ته شکست ورکړی شوی دی. د سریلانکا نه شکست وروسته که یو خوا په ټورنمنټ کې د ګرین شرټ سفر پای ته رسیدلی دی خو بل خوا د تیز بالر زمان خان د غوره په سوشل میډیا تیزی سره خپور شوی دی. د کرکټ مینوال دا تصویر شریکولو سره پر ډیبیو میچ کې د زمان خان د کارکردګۍ ستاینه کوي. هم پښتون سره داو تر دې وخت مهم خبرونه. د نور خبرونو او تفصیلاتو لپاره زموږ سوشل میډیا پاڼې کتل مه هېروئ. د یو لنډ شاندامې نه پس تاسو زموږ د سینیر همکار عبدالهادي معیار صاحب جایزه پروګرام کتلی شئ. شپه مو په خیر.